د لویو لارو بیا رغونه د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې د یوې بنسټیزې برخې په توګه پریکنده رول لري او پر مټ یې دا برخه پراختیا موندلی شي. د دې لید پر بنسټ د افغانستان اسلامي امارت د هیواد لویو لارو بیا رغونه په خپلو لومړیتوبونو کې نیولې ده. د لویو لارو اغیزناک، خوندي او معیاري جوړول له ګاونډیو سره د ترانسپورتي اړیکو پیاوړتیا، د شفاف او د نوي عصر پر ټکنالوژۍ سمبال سیستمونو رامنځته کول، په دې برخه کې کورنۍ او بهرنۍ پانګونې ته زمینه برابرول، د ځمکني ترانسپورت زیربناو پراختیا، د اداري جوړښت اصلاح کول او په دې برخه کې بنسټیزو اصلاحاتو ته زمینه برابرول د کارونو په سر کې ځای لري. عملاً د لویو لارو د بیا رغونې کارونه پیل شوي، لکه کابل کندهار سړک، د سالنګونو لویه لار، د کندهار اروزګان ترمنځ د 209 کیلومتره سړک د پخولو چارو پیلیدل، چې د دې سړک پر جوړېدو سره به د هیواد سویلي او شمالي ولایتونه تر ټولو پر نږدې لاره سره ونښلول شي. په کابل ښار کې د لسګونو سړکونو جوړول او بیا رغونه د ولایتونو له مرکزونو څخه لرې پرتو ولسوالیو ته د سړکونو غځول او د ولسوالیو له مرکزونو څخه لرې پرتو کلیو او بانډو ته د سړک جوړونې او بیا رغونې چارې هم په چټکۍ سره دوام لري. د لویو لارو په جوړېدو او رغونې سره به هیوادوالو ته د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو برابرېدو ترڅنګ د صادراتي او وارداتي توکو په برخه کې هم ګڼ سهولتونه رامنځته شي. همدارنګه د کانونو د استخراج او پروسس په برخه کې به هم اسانتیاوې له ځان سره ولري. د لویو لارو د جوړولو او بیا رغونې سره لسګونو زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوي، چې هیوادوالو ته په مختلفو سکتورونو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول د اسلامي امارت له اساسي لومړیتوبونو څخه دي. د افغانستان اسلامي امارت د لویو لارو جوړولو او بیا رغونې ته ځانګړې پاملرنه کړې او د ترانسپورت په سکتور کې کورنۍ او بهرنۍ پانګونه خورا با ارزښته ده او کولای شي چې ملي بودیجې ته په لویه کچه د عایداتو سرچینه او د سوداګرۍ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.